سلام علیکم ملګرو د ایچ بی ان نیچرال اسټیټکس نړۍ ته ښه راغلاست. نن موږ د ویټامین بي 9 په اړه خبرې کوو چې ډېری د فولیک اسید په نوم پیژني. دا ویټامین ستاسو د بدن د حجرو په وده او د وینې د نویو حجرو په جوړولو کې اساسي رول لري. فولیک اسید ستاسو د دماغ د روغتیا او د حاله د ساتنې لپاره اړین دی. ساینسي څېړنې ښيي چې د دې ویټامین کافي کچه د زړه د ناروغیو مخنیوی کوي او د بدن انرژي په نورمال حالت کې ساتي. د ورزشکارانو لپاره دا ویټامین د نسجونو په بیا رغونه او د عضلاتو په پیاوړتیا کې مرسته کوي. د یو بالغ انسان لپاره د فولیک اسید ورځنۍ اړتیا شاوخوا 400 مایکروګرامه ده. دا کچه په لاندې طبیعي خوړو کې په پریمانه کچه موندل کیږي. شنې پاڼې لرونکي سابه لکه پالک، لوبیا، نخود، د لمر ګل تخمونه او تازه میوې لکه مالټه او افوکاډو. همدارنګه د غوا جګر یا ځیګر هم د دې ویټامین یو بډایه سرچینه ده. څرنګه چې دا ویټامین د تودوخې په وړاندې حساس دی، نو هڅه وکړئ سابه ډېر زیات پاخه نه کړئ ترڅو خپل کیفیت له لاسه ورنکړي. که غواړئ چې د وینې کمښت مو پوره شي او بدن مو تازه پاتې شي، بینه په خپل رژیم کې شامل کړئ. ډېره مننه چې تر پایه راسره وئ.